دا ملک دے دیکھو گو رہے مشہور نجومی کے کرش میں ستا دا ملک اخبارات دا کفر تشہیر کئی لگیا دی نجومیان پالگر پی جنے پال چے سو گوری خبری اگدی دی سوک چے پالگر لا راگے لا سے ورطا او خودو اگا ورطا چوئے او دپی یقینو کو دا سڑے کافر دے پاگا قرآن چے کم پر رسول اللہ نازل کچا دا ہوئے چے زد پالگر لا لاس خیم عمل پی نکم چے دے بچوئی اسے گورم چے چبوئی سلویخ ترد دے لاس خودون کی یو عبادت دا خدای پدر کے نقبلی دلتا خزم خاپیری تے پا خزو خاپیریان ناستی پا کمو خزو دیوانی چرتا صاحب دا پا پیخور کراشی دا سی کٹی کٹی ناستی وی دا سیدان دیو دا میاگان دیو دا دا وہ منو ٹیکا اغستے دا 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 پلانی ٹیکا اغا ٹیکے میکے ایچ نشتا ٹول فراڈ دے پالونا وغیرہ 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 دا قتل حرام و ناروا دی حکومت ہم دا یو عظیم ظلم کئی چی اخباراتو باندے دا پابندی خو لگئی چی بجلیگر مولا دے دانوی 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 اور دا پابندی نہ لگئی چی دا نجومی اشاعت با اخبار کی نکی گی زکر دا نجومی خبری کفر دے اور دا کفر تشہیر چی دے دام کفر عزیزانو دا دے ملک دوستم دا قوم دوستم عزیزانو دنیا کی با پیسے ہو گٹئی وقت بم خشی آخرت بم تاسو خو آغا قوم وئی چستاسو خزو تبا چا کاغاو کتا نو سر بم ولا دا گولائی نشانہ کولو نوئی دا سی نن آغا قوم نا دا پیسو دا برکت سے جوڑ شو واللہ کنن تدلتا دا جوارے پڑھ کئے دا وی سی آر سنیما چلے دا ٹی وی سنیما چلے شراب خرسے تو خدا قسم چہ دا پیسو دا پارا وقت راگے پدے جمرود کے بو گورے بلخانے بجوڑی و خزی بپکی چلی پختو چلتا دا وہ جاڑے بچو چوک جاڑے خزا و لوری مڑاوا اگینا مخ کے پلار مڑو مورے مڑو ارونے مڑو چھ لوری مڑا شوا نو جڑلے انورتا وی بچڑی میں کس کس نو روا ماں نو روا کہ پیو نو روا کہ پیراوا نو روا کہ بچڑی تنو روا اے بچی میں کس کس نو روا ماں نو روا کہ پیو نو روا کہ پیراوا نو روا کہ بچڑی تنو روا وے بچی از سوک سوکو جاڑم مورو جاڑم کپلارو جاڑم کروڑاو جاڑم کلوری تاو جاڑم جاڑی سوک تاسو دے کنسلے تنہ دے اسلام ٹیکداران راش ویرونو پاران کے نہیں اسلام را روان لے او دے اسلام آغاز بدا قبائلو لکے گی دلتے ویر رونو تاسو کے آرام سرکے نہیں اسلام آغاز قبائلو نبکے گی تاسو بگر بچے وای قربان زندہ باد وی آیا زندہ باد دا پندو پورے قمقلا دا خدای بے وقوفا پچش زندہ باد وی آغاز دے اسلام دا ننا سوارلت سوا کالا مخی بغار حضرا کی پا اقرا بسم ربک اللذی خلقنا دے شوئے دے ٹھیک نا بیا ختم دے اسلام دا ننا سوارلت سوا کالا مخی پا عرفات کے دا جبل رحمت دا پاسا پا الیوم اکملت لکم دینکم باندے ختم شوئے آغاز غار حراوا او ختم جبل رحمتو نو آغاز دے اسلام خو علتا نن سور لسوا کالا مخی شوئے دے نو اس با آغاز دے اسلام سنگ کم زی نکی تاسو پوئی شوئی نمونگا کمقلی نا پوئی ایو عزیزانو پاکستان زمون ملک دے زمون وطن دے زمون ملک پیویلی توی دی خزی پی کنڈی دی خزی پی بیزت شوی دی دا قبائل پی شیدان شوی دی دا زمون ملک دے
دا د چا د پلار جایگیر نه ده، دا راغلیا به ته د مچ غوندې غورځو او د دې ملک قانون به قرآن کوو. تاسو خیال راغی جی نن یو اسانه خبره ده، بجلیګر مولا دی بجی سیاسی خبرې به نه کوي. سیاست څه ته وایي؟ سیاست څه؟ سیاست خو لاړو دفن شو. بجلیګر مولا هغه سیاسی دی چې کوم سیاست د ابوبکر صدیق و. بجلیګر مولا هغه سیاسی دی چې کوم سیاست د عمر فاروق و، چې کوم سیاست د عثمان ذی و، کوم سیاست د حضرت علی. په یو قیمت به د اسلام دشمنان پریدم نه والله چې سر مې وځایه کېمه او دا د ښځو شرمېدلي بم پریدم. چا راته وایي تا نیسي ولې نه؟ مالزه یې 20 ځل نیولی یم، چې چا نیولی یم د هغه مې جنازه کړې ده. قیوم خان نیولی یم جنازه مې وکړه، ایوب خان نیولی یم جنازه مې وکړه، یحیی خان نیولی یم بیا یې جرم کړم جنازه مې وکړه، بوټو خان نیولی یم جنازه مې وکړه. دا اوس صدر صاحب ډېر هوښیار دی. نیول سے ہر حال میں حق بات کہیں گے، ہر حال میں حق بات کہیں گے، ممبر نہ صحیح برسرے دار کہیں گے. ہر حال میں حق بات کہیں گے، ممبر نہ صحیح برسرے دار کہیں گے. باطل مقابلہ با ہر وقت کا، ہر وقت کمیونسٹ په دې ملک کې دا شاخه تاخه زامن راټول شي دا کمیونسٹ لکه د ګډ ځای ته پوهېږي چې کمیونسٹ ته وایي، ته پوهېږي. د دې داسې مثال دی لکه په دې کالج کې یو ساینسدان هغه داسې کوک کیڼتلو. دا د ساینس استاد چې په کالج کې وي نو هغه داسې کوک ځي چې دا د ساینس استاد دی ریسرچ کوي. استاد خو ساده یې پوهېږئ نه که نه د مومندان ورونه یې یو مومند مړ شو په قبر کې ته ملیکو تپوس وکړي من ربکه، هغه ورته جوکه غولی څه رب کې یو قپ مړی به نه چاته وږی ما. تاسو دماغ هر څه پیسو ته متوجه دي، اوس ریسرچ څه پیژنې یا کمیونسٹ څه پیژنې په دې بلا نه. خو دوی داسې کاږه کړي دي چې دا په دې کائنات کې ریسرچ کوي او یا دا زمونږ د علما دي ساده غوندې نو دوی وله راشي استاد امریکې راکټ سپوږمۍ ته تللی دی نو دا خو ساده دي ورته چې سپوږمۍ ته څنګه راکټ لاړو نو تاسو ورپورې بیا خاندي چې کمقل دي. ته ګوره نه پوهېږي راکټ تللی دی اسمان ته، زه وایم نه دی تللی. امریکا څوک ده چې د هغې راکټ اسمان ته لاړو او سپوږمۍ ته او که ته چې تللی دی راشه په قرآن لاس کې ده چې تا لیدلی دی. دا په دې یونیورسټۍ کې زما تقریر و راشي مال قرآن وخورئ چې د امریکې راکټ چې سپوږمۍ ته تل تاسو لیدلی دی؟ وی لیدلی خو هم نه دی. مال د امریکې اخبار ویلی دی چې راکټ لاړو که نه 14,000 میله امریکا دې ځای نه لرې ده. اخبار کې راغلی چې راکټ تللی دی نو پاکستانیانو سوټه امریکې کړې وه غول پې ټیزونه پې پاکستانیانو اچول شروع په پردو غلو ټیزونه ولې اچې ته ایمان پیدا که راکټ جوړ که ته اسمان ته لاړ شه. په دې خبره پوهېږئ؟ ته اسمان ته لاړ شه. ته د هغه پیغمبر امتي چې سپوږمۍ خو څه کوي، مریخ خو څه کوي، آسمان خو څه کوي، چا چې لامکانم پار کو او لاړو د خدای په دیدار مشرف شو. ته د امریکې په راکټ به فخر ولې کوې؟ ته فخر په هغه هستۍ کوه چا چې په دې سترګو د خدای دیدار کړی. تاسو خیال راغی؟ نو کوک کیڼ به تله هلکانو ته یې خبره اورئ وګورئ دا د ام بوټی خدای پاک نه څه غلطي شوې. پکار دا و ساینس دا وایي عقل دا وایي چې د پیټه کدو ونه وړه ده او میوه یې غټه ده، د دې ونه لویه ده میوه یې وړه ده. عقل دا وایي چې دا میوه هغه بوټي کې ده او هغه میوه دې هلکان ورته چې او پروفیسر صاحب دا خو ټیک ده
په دې کې یو شین ام چې ټک شو په دغه ځای کېناست. یا الله توبه یا پروفیسر صاحب ولې وی خدای چې څه کړي ښې کړي که دا د دې ام په ځای دا پیټه کدو دلته ځوړند او په ما راغورځېدلی وی. دا کمیونست دي زمونږ د ملک. تاسو خیال راغی چې ما ته یو وی چې زه د الله د وجود قائل نه یم، ما ته ثابته کا، ما ته ثابته کا. ما ورته ویل زه ستا د وجود قائل نه یم، ته دا ځان ما ته ثابت کا، ستا دا ځان نشته، ما ته ثابته کا. وی چې وی دا زما ځان تا ډوشته نه وی دا زه څه یم، څه خبر ته څه ینم. تاسو خیال راغی وی چې خدای چې شته مونږ یې وینو ولې نه په دې خبره پوهېږئ؟ دا ما خدای چې شته ته یې وینې ولې نه مالتا کې داسې ځایونه دي چې ته یې نه وینې نو چې کوم شی ته نه وینې هغه به نه یي که نه ویل نه مال ستا کونم نشته نه ویل ولې مال ته یې وینې داسې وخوځېد راوخوځېد مال ځکه تا خپله کونه ولیده نو زه درته اوس ثابتوم چې خدای شته که نشته. یعنې ستا یو شی نه لیدل دا د دې دلیل دی چې د شي وجود نشته. په یو شي ستا عدم علم دا مستلزم د هغې د عدم لره کېدی شي. هوا ته نه وینې نو د دې دا معنی چې هوا نشته. تاسو خیال راغی تا کې داسې ځای دی چې ته یې نه وینې نو ستا رؤیت دومره ناقص دی. ته دا خپله ملا په ایمان وایې تاسو ملا وینئ خپله. ستا بصیرت دومره ناقص دی چې د څلورو فټو ځای کې نظر دې نه لګي نو په دې ټول کائنات کې او بیا د کائنات مالک قتل دا ستا رؤیت چېرته کېدی. په دې خبره پوهېږئ؟ وایي په دې خبرې څه دلیل دی چې دا کائنات خدای جوړ کړی دی. ٹھیک ده جی. ما ورته وایي چې په دې دلیل امام ابو حنیفه باندې دا سوال شوی چې زه دا نه منم چې دا کائنات خدای جوړ کړی. اسانه خبره صاحب ته به بېګاله زما مېلمه یې وی ډېره ښه. امام ابو حنیفه او د دې سړي په منځ کې یو لوی دریاب ماښام به در رسم ماښام په ځای ماسخوتن ورغی امام ابو ورته صاحب دومره لوی سړی واده خلافي دې وکړه ناوخته رالې وی بچیا دریاب غاړې ته رالم کشته یې نه وه ولاړم نه شم راتلی یو ونه د دریاب نه راوغورځېده په خپله تختې شوه بیا تختې یو ځای شوې بیا پې میخونه ټکوالی شو بیا پې کشته جوړه شوه بیا پکې زه راشور شم او رالم نو ناوخته په دې شو. ویل ترکان مرکان نه و مال نه په خپله راوغورځېده او تختې شوه او اره شوه کشته یې جوړه شوه زه پکې رالم. وی خدای ته وګوره دومره لوی سړی کشته یې بې ترکانه څومره جوړېدی شي. نو ورته ویل بدبخته چې دومره کشته یې بې ترکانه نه شي جوړېدی نو دا دومره لوی کائنات بې خدایه څنګه جوړ شي. تاسو خیر راغلی. دا زمونږ د ملک کمیونسټي ده او دا زمونږ د ملک ساینس دی. ساینس د هغه ملکونو دی چې هغې نن اسمان سره خبرې کوي. ته به څه یې ستا د ملک به ساینس څه ته خو به یا مړزان لوبوه یا چرګان جنګوه یا جواری کوه یا شراب څکه یا زنا کوه یا چې اوزګار شوې نو ښځه لوبوه. دا غټ غټ چې اوزګار شي بیا بلبله لوبئ مازدیګر ټیم. نو ته خو د ملک د ترقۍ دپاره او د ملک د فلاح او د بهبود دپاره تا ډ څه وخت ورکړی نه دی. زه قایل یم دا هغه سیاست چې کوم د ابوبکرو زه په ملکیه غواړم هغه سیاست چې کوم د ابوبکرو نن طبیعت شوی دی او سباله صادرونه په اوږه چولی دي میدان ته روان دی. عمر فاروق په مخه ورغی چرته صاحبه ورته وی بازار ته زما دا صادرې خرڅوم چې بال بچله پې اوړه واخلم بیا به د امارت کار کوم. عمر فاروق ورته ووی چې داسې به وکړو امیر المؤمنین چې بال بچله به د نفقه د بیت المال نه جاري شي او دغه وخت هم د قوم خدمت له ورکه. بیت المال ته لاړل پاو د سړي په سر ما میله روانول د ابوبکر بیبي او ورځې ابوبکر ته وویل چې د خولې خوند مې ښه نه دی انار ته مې زړه کېږي
وی بی بی والله کما سره فالتو پیسې شتا چې تاله پې انار راوړما دا ستا په نامه چې کوم اوړه راځي د بیت المال نه دغه اوړه تا ته ورځې په نیمه نیمه خېټه روټۍ وخوره یو سیر اوړه به جمع شي زه به یې خرڅ کړم او تاله به پې د بیت المال کې به یې جمع کړم او پیسې به والم او بیا به درته پې انار راوړم اته ورځې دا ابوبکر بی بی په نیمه خېټه روټۍ وخوړه یو سیر اوړی چې جمع کړه ابوبکر له یې ورکړه چې واله ماله پې انار راوړه هغه اوړه یوړه واپس بیت المال کې داخل کړه آرډر یې وکړو آرډر چې زما د ښځې په نامه به د نن نه بعد نیم په اوړه رالېږې ما ته دا معلومه شوه چې زما ښځه په نیمه خېټم ګزاره کولی شي او دا اوړه به د چا بل غریب په خېټه کې پرېوځي ځکه قایل یم د دې سیاست قایل چې د ملک بیت المال دې دا وي د ملک بیت المال دې دا وي چې دغه عمر فاروق دې په باغ کې ناست دی د قجورو لګیا دی کمیس ته ټاکی ګنډي یو ښځه راله په غېږ کې ماشوم دی ورته یا امیر المؤمنین تعال امیر المؤمنین دې خوا راشه ته به نن ووایې چاته داسې وبه وایي یعنې امیر المؤمنین خو ډېر لوی سړی تحصیلدار صاحب ته به داسې وایي تحصیلدار صاحب لږ دې له راشه وبه وایي هلته خو چې بار لوی تیسمار خان یې چې هلته لاړ شي صاحب سلام علیکم قربان دې شم ته دې مو مور پلار یې قربان دې شم ته دې مو مور پلار که زمونږ مور شي خو ټیک ده خو پلار خو زمونږ نه دی وروره څه پوه شوئ قربان دې شم دا قربان دې شم دې ولې ووایې او ته دې مو مور پلار دې ولې ووایې او یا به دړی چینی یا به دوه سیرې آبه ماخلی په خپلو پیسو خو چټ به دی درکوي داسې ده که نه ده وبه وایې داسې چې دی له راشه وبه وایې او که دې ووایې نو خدای دې امان درکړي او ځکه چې اپریدي د چاکونه او د حوالات نه ډېر یېرېږي هسې توپ یې خلاصوي خو چې چاکو ورته داسې وکړه او یا چې ورته د حوالات ووایي نه ټول 16-15 مني ننواتې مونږ په پېښور کې زمونږ کلیوال چې چېرته ونیسي که نه نو زه ورپسې څنګه چل دی چې خدای دې پوره چې څه یې وې ما نه خو زرکا زړه مې وځي زړه مې وځي تاسو ما پېژندلي امیر المؤمنین ته یو ښځه وایي ښځه چې یا امیر المؤمنین تعال ته خوا راشه هغه کمیس په ځای پرېښو په منډه راغی ایو خدمه بی بی څه خدمت دی ورته یې واوره دا قانون چې ته د چا امیر المؤمنین دا یوازې تا دپاره دی یا موږ دپاره دی او که تا دپاره هم دی ورته بی بی دا قانون هر چا دپاره یو شه وی هر چا دپاره یو وی زما دا غېږ کې ماشوم چې دی دا ستا امانت دی ستا زوی ما سره زنا کړې ده او دا د هغې نه پیدا دی زه به وګورم چې په دې قانون ته څنګه عمل کوې وی ښه وی زه بی بي خدای په امان کور ته راغی او زوی روټۍ خوړه دلته یې لاس کېښود ورته یې وی زر روټۍ وخوره وی چې ولې وی اوس به پوه شي چې بار یې راوویسته دې ویښتو نه یې ونیو یو ډغره یې دیوال سره ورکړه وی چې تا پلانی ښځې سره زنا کړې ده دا ورته ویل چې او بابا کړې ده وی منکر ولې نه شوې وی یو مې زنا کړې ده دا ګناه مې کړې او بل منکر د دروغو ګناه ولې وکړم راوستو جلاد یې راوغوښتو جلاد هغه سړي ته وایي چې کوم درو باندې سړی و
داسې کې دا ملک کېدی شي داسې کې که یو غل نه لاس غوڅ شو ته وګوره چې په دې ملک کې څوک د غلا نامه وایي که یو زناکار بر سر عام سنگسار شو ته وګوره چې دې ملک کې بیا د زنا نامه څوک وایي یو شرابي دې ملک کې شرابي له سزا شته خو چې غریبي دا ټرې مار نه دي دا سخا غوندې چې جوړ شوي که نه دا ټرې مارې چې ونی پولیس شراب ظالمه او د ډین هوټل ګرین هوټل رایل هوټل شرابیان چې چېرته په 100 او په 1500 روپۍ بوتل کېږي په موټر کې داسې څکي هغې دپاره هېڅ قانون نشته قانون شته خو غریب دپاره روژه یې وخوړه غریب او ونیوی شو چې ملا لی راولي وی کافره وی مرتده روژه دې وخوړه او غټ سنډا چې وله راشي استاز داسې ګردې مردې مې خوږي ښه او جي رنګ هم ډېر خراب دی تاسو ډېر بیمار یې دا ساربه چې او چې تاسو ډېر بیمار یې بیا به ونیسئ خیر دی ویې خورئ او چې غریب بله راشي استاز مرمه کافره روجې له دې چل جوړ کړی دی دا ملیان به م خدای نه پرېږدي غریب پیټ یې اوچت کړی دی او روژه یې وخوړه جبه یې ګز راوتې د ګرمۍ نه کافر شو او په ایر کنډیشن او مر یو نتګلی کې وخوړه نو هغه ته مونږ وایي چې تاسو ډېر بیمار یې او بیا دغه سرب مړ شي دا غل او ډاکو دا بېمان دا مړ شي نو په قبر یې مونږ راشو چې سقاط پکې ډېر مونږ وایو ښایېږي د شانه د مسلمانه سره چې اکثر به ادا کړي او بعضې دا بزرګان ناست دي که زه غلط وایم راشئ په دې خوله مې ووهئ ښایېږي د شانه د مسلمانه سره دا ټکی به د هغه مړي په حق کې کې چې کوم مړی د بچپن نه واله تر مرګه پورې تا ته معلوم نه وي ټیک ده نو ظلم المؤمنین خیرا باندې به عمل کې په مسلمان به نیک ګمان کې او چې د بچپن نه تر مرګه درته معلومي چې رګورې شی د حرامو جوړه ده او ته وایې ښایېږي د شانه ده نو دا دوکه ده که دا هیله ده ووایه رښتیا دا دوکه ده که دا هیله ده ښه درته معلوم دی چې من المهد الی اللحد د غېږې نه تر لحده پورې د خدای سره اړو راز باد او تعلق نه او زه یم ښایېږي د شانه د مسلمان او بیا ختم له ورشم او 3 سپارې ورپسې ووایم چې دعا وکړئ چې خدای دې 8 واړه جنت ورکړي نو 8 واړه جنت دی چې مولانا صاحب دله ورکړه مونږ به کم خوازو لکه یو سړي له چې 8 واخه ته خو ټول جنتونه دي ته زیات نو چې ته 8 واړه دله ورکړه مونږ به کم خوازو اینې خدای ته وګورئ لږ چل زده کړئ دا مو وایه چې خدای 8 واړه جنت ورکړي جنت فردوس کې ورمنډې ځکه چې لږ غواړو غواړو ډېر غواړو غریب له والله که ووایه چې 8 واړه جنت غریب دعا وکړي چې خدای وبخي دعا وکړي ګرمین ده او تکلیف ډېر دی او ګرمي ده خدای دې وبخي او چې دا سربي دعا وکړئ چې خدای 8 واړه جنت ورکړي او تر کومه پورې به خدای دوکه کوي د قیامت په ورځ به محمد رسول الله څنګه دوکه کړي بیا دغه قرآن سره به دوکه څنګه کوي بیا قرآن د قرآن دشمن پسې ضمانت له څنګه لېږي د قرآن دشمن مړ دی او تا سپاره وویله او دې چې دا سپاره دې په دې مړي پسې لاړه شي او دا مړی د اخلاص کی هغه سپاره به الټه پتا باندې لعنت وایي چې و ملا خوله دې ماته شه دا سړی خو په دنیا کې زما دشمنو په ژوند ماله نږدې نه راتلو زما احکام یې د خپو لاندې پیمانول نو دا زه داسې ستا د لاسه یم یا د کلي ملک او مالدار یم چې ته مې چا پسې ضمانت له لېږې نو زه به ځمه قرآن ستا د لاسه دی قرآن ټوکې دي لوبې دي
چې زه به په 2 په 15 او په 3 روپۍ په بيدینه پسې ورلېږم او داغه ضمانت وکړي. قرآن پورې ټوکې مه کوئ. ملک لګیا دی نن په ټوله دنیا کې وګورئ یو کتاب دومره سپک نه دی څومره چې په مسلمان قوم کې قرآن سپک. تاسو وګورئ په دې ملک کې د انګریزي کتابونو الماره او د ځایونه د خودو او د قرآن الماره او ځایونه د خودو وګورئ. قرآن په اخبارونو کې وګوره قرآن آیات به لیکلی والله په ټټۍ کې خلک په متیازې پاکي او 10 په اوچي او د قرآن آیاتونه په غلو کې خلکو مونږ